د خوست ولایت مقام د غونډو په تالار کې د لوی راټولیدنه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت او په خوست کې د یاد ریاست لوري د ولسونو او قومونو سره د حکومت د هماهنګي او یووالي په پار رابلل شوې ده. دغه غونډې ته له کابل څخه د یاد وزارت راغلي پلاوی وویل د هیواد چې هر څومره سرحدات دي د دوی تر ولکې لاندې دي او دوی په خشان سره ساتنه کوي او زیاته یې کړه که د خپل ولسونو هر څومره خدمت تر سره کړي بیا به هم کموي. لو که د ترته انداز ولړ شوی په د نه حل یادلې بیا د وزارت پر امکانات باندې هڅه کو کوشش کو د علماء کرام او سپنجرو په همکاري چې هغه مشکلات د مسلمانانو حل کو. همدارنګه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د جرګو د همغږي رئیس وایي چې د یاد وزارت لوري تر 300 پورې د ولسونو او قبایلو ترمنځ لوی او وړي ستونزې حل کړي دي. د زیاته کړه چې لا به هڅه کوي ترڅو خپل مسولیتونه په خشان سره تر سره کړي. شرعي نظام او د شرعي امیر حق په دو خلق باندې ده چې دوی به نصرت ورسکا او اطاعت وکړي. نو چې خپل مسولیتونو ته متوجي شو موږ خپل حق ادا کړو ان شاء الله امیران به خپل حق ادا کوي. بل لوري بیا قومي مشران د ولسونو قبایلو او همدارنګه له حکومت سره په همغږي کې د قومي مشرانو رول ارزښت من یادوي او زیاتوي. د ولس او د حکومت په منځ کې چې کوم وطن وي باید دا باید ختم شي. یووالی پیدا کې په یووالي کې پرمختګ کېږي. دا چې کوم ملک کې نفاق وي بدپوکۍ وي هغه پرمختګ نشي کوای. نو اوس الحمدلله دا حکومت دا ولس ټوله همغږه ده. ان شاء الله نور کورونه به هم کې ګټور کورونه به هم کې. دا ډیره مفیده او ګټوره مثمره وه او دا کې ډیرې بهترین نظریې مشورې هم اماراتي چارواکو ته وړاندې شولې هم له دوی طرف نه مو اورېدلې. نو ډیره یوه ښه غونډه وه. نو موږ هیله داسې ده چې اماراتي چارواکي مشرانو ته سپین ږیرو ته خاص ارزښت نور هم ورکړي ځکه د افغانستان ټولنه چې ده دا د قومونو نه جوړه شوې ده او په دا کې قومي جوړښتونه ورکړي دي. څومره چې قومونه په خپل منځ کې سره نږدې وي پیوستون یې ولري دومره امنیت هم ښیي ټولنه هم ښه وي او د کوم نظام د وخت نظام سره هم همکاري کولی شي. یاد دی چې د راغلي پلاوی پر وینا د یاد وزارت لوري تر دې دمه تر 300 پورې د ولسونو او قبایلو ترمنځ لوی او وړي ستونزې حل کړي دي او لا بخپل چارو ته په خشان سره دوام ورکوي. د دې ترڅنګ بیا د کورنیو چارو وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی لوري را لګل شوی لونګي د پښتني دود او جرګو په خاطر راغلي پلاوی ته ورکړل شوی.